په دې ټولو کې یعنې لویه ګناه په دې ده او کفاره هم د دې غټه ده او انشاءالله دا مسله ځان له حدیث کې به راځي دا مقام دغه تفصیل نه دی چې په ده څه کفاره ده هغې به ځان له حدیث راشي چې یو سړی د ښځې سره کوروالی وکړي نو په دې ښځه څه دي او په دې سړي څه دي خو یو دا خبره شوه چې په هغې سره روژه ماتېږي څه شی دی کوروالی کول د رمضان په میاشت کې دا ورسره یاده کړئ د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې دویم چې دا اختلافي مسله ده او اختلاف پکې را روان دی خو ذکر به یې کوو بیا په خپل ځای کې دې اختلاف هغه دلایل بیانو الاستمناء د خپل بدن نه مني ویسته که هغه په لاس سره یي که هغه یو زنانه ته په کتو سره یي